درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم تر دې مهاله مهمو خبرونو ته. د امریکا د وسلو جوړولو شرکتونو ته وړاندیز شوی چې هغه هیواد ته ورغلي کډوال په کار وګماري. دا وړاندیز تر هغې وروسته شوی چې د امریکا دفاعي شرکتونه د وسلو او لویو بیړیو جوړولو لپاره د ماهرو کارګرانو په موندلو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. د اوس لپاره اسلامي امارت ته پکار ده چې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغوی وغواړي چې له افغانانو سره دا ناوړه چلند ودروي. د دې ترڅنګ هغوی چې هیواد ته راستنیږي یا په زوره راایستل کیږي دلته باید ورسره مرستې وشي او تر هغو چې په افغانستان کې د دوی ژوند عادي کیږي په پرلهپسې ډول باید ورسره همکاري وشي. د افغان حکومت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په غبرګون کې ویلي ایران د یوه ګاونډي هیواد په توګه باید له افغان کډوالو سره خپل چلند سم کړي او اجازه ورکړي چې په ازادانه توګه او په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. امریکا وايي که د افغانستان نوی حکومت د رسمیت په لټه کې وي نو باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. د بشري حقونو او میرمنو په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د ښوونځیو په تړاو د نوي حکومت پریکړې ټوله نړۍ حیرانه کړې ده. ملګري ملتونه وايي افغانستان کې اوسنۍ بشردوستانه مرستې بسنه نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس عبدالله ردادي ویلي افغانستان کې د خلکو د ژغورنې لپاره د دوی پر هوساینه لا ډیر کار ته اړتیا ده. د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ د جنوبي کوریا پوځ ته خبرداری ورکړی چې که پر شمالي کوریا د برید هڅه وکړي نو دوی به یې د اټومي وسلو پر مټ هیواد له منځه یوسي. د افغانستان بانک ویلي چې نن د نړیوالې ټولنې د بشردوستانه مرستو پر دوام 32 میلیونه ډالر نوره مرسته هم کابل ته رارسېدلې ده. یاد بانک زیاته کړې ده چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشردوستانه مرستې دا شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رارسیږي. د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه شوي او د ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان سیاسي مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې که د پام وړ شخص ونه نوموي د سرپرست صدر اعظم د ټاکلو بهیر به د هغوی له شتون پرته پر مخ ولاړ شي. او وروستی خبر دا چې د طالبانو سوداګرۍ وزارت وايي افغانستان به د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ پر یوه لاره بدل شي. دوی وايي هند، بنګلادیش او پاکستان غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته مالونه ولېږدوي چې افغانستان پرې ټاکلی ترانزیټي فیس اخلي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د BBC پښتو ټلویزیون سره له شاذي حیا سره په مرکه کې ویلي چې له پاکستان سره د شوي هوکړې له مخې له دغه هیواده مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته په افغان موټرو او لاریو کې لیږدول کیږي. قدرمنو لیدونکو دا و تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.